عرض مې څه درته کوي چې دا تکالیف د داسې چا په حق کې دی راحت دی. حضرت مولانا ډاکټر عبدالحی صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند علماو څخه دی، تکړه عالم تېر شوی دی، الله عز وجل د غریب رحمت وګرځي، غټ مرشد و پیر تېر شوی. ده به اکثره وخت د خپلو مریدانو ته ویل چې دا د دې دنیا تکالیف و مشکلات چې راځي تاسې په دې ډېره خوا مه بدوئ، زغم به کوو، حوصله به کوو. د مشکل ولې دا مشکلات راځي دونه پر دې امت؟ ده وایي ده دا یې وجې لیکلې ده چې نن چې پر موږ تاسو باندې دا غمونه و مشکلاتو تکالیف را روان دي، د دې اصل وجه دا ده چې الله عز وجل د دغه امت څخه د اضطراري مجاهدو کار اخلي. تیر وختونه داسې و چې یو څوک به ورغی د یو چا پر لاس باندې به اصلاح کول چې ته زما استاد څه، زما مرشد څه، زما پیر څه. پیر به دی راواخیستې و چلیخانې ته به یې شوه کړي 40 شپې چې دلته کښېنه، صرف بیا وچه کلکه ډوډۍ اوبه ورکولې بس. په دغه سریا سره به ژوند و اذکار به اوراد و، یو وخت به انسان خپل مقصد ته ورسېږي. لیکن آهسته آهسته موږ داسې حالت ته تللي چې نن بدنونه کمزوري دي، قواوې کمزوري دي، نه هغه مرشدین شته نه هغه موریدین شته چې زموږ ستاسې اصلاح وکړي چې څلور میاشت مو یو زیرخانې ته واچي او هلته وچه کلکه ډوډۍ اوبه راکړي. د دې طاقت که یو کس دوه ولري نور څوک یې نه لري. نو الله عز وجل موږ د هغه مجاهداتو و ریاضتو څخه چې مخکې پیرانو و بزرګانو په خپلو مریدانو کول، الله عز وجل موږ نه یې محرومه کړي. اوس خو نو نه هغه چیلې شته، نه هغه مجاهدې شته، نه هغه ذکر و اذکار شته چې سهار ماښام به کښېنستي تر سهار پورې بیا تسبیح ویلې. و چیرې دی هغه قلم؟ د هغو مجاهداتو و ریاضاتو په مقابله کې الله عز وجل موږ ته مصیبتونه رامخ کړل چې دغه غمونه مې در پېښ کړي دي، په دغه غمو مو هغه مقام ته رسوم. دا غمونه دي که نه دي؟ په دغه غمو سره زه تاسې ته هغه مقام در کوم چې کوم مقام یې په هغه 4 میاشتو 40 شپو په هغه سره چاته ورکوئ او هغه بزرګانو ته ورکوئ چې هغو به خواري کښلې. نه زموږ څه خواري پاتې. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې په پخوا زمانه کې دا ترتیب و چې یو چا به د یو پیر مرشد سره تعلق ساتي، اول حکم به یې دا و چې خوره کم که چې ښه کم که. اوس هم حکم د هغه تر اندازې زیاته مه خورئ. کلو واشربو ولا تسرفو، وخورئ وچښئ، اسراف مه کوئ. دی وایي زما مزاج دا دی، زه چې نن د خپلو مریدانو و متعلقینو ته ګورم، زما مزاج دا دی چې نن خلک د دې وس نه لري چې یو هفته دې په لوږه وګرځي. دی وایي ښه یې خورئ ښه یې څښئ، البته د شریعت په حدودو کې، مګر عمل ته ادامه ورکوئ. عمل ته ادامه ورکوئ. نن کوم دی هغه سړی چې دا 24 ساعته یا د دې 24 د دې یو شوارود نفلونه دې پېژني؟ ډېر ځوانان ما او تا په دې ټولنه کې لرو چې دا 5 وخته نفلونه نه پېژني. دا اشراق چیش دی؟ نه یم خبر. سهار چیش دی؟ نه یم خبر. اوابین چیش دی؟ نه یم خبر. تهجد چیش دی؟ نه یم خبر. د استخارې لمونځ چیش دی؟ نه یم خبر. صلات التسبیح چیش دی؟ نه یم خبر. صلات التوبه چیش دی؟ نه یم خبر. صلات حجت چیش دی؟ نه یم خبر. وخورئ وچښئ، دغه اعمالو ته ادامه ورکړئ. اوابین لمونځ وکړئ. استعینوا بالصبر والصلاه، صلات دغه دی چې 24 ساعته د الله عز وجل سره رابطه کې سي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. کله چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو مشکل دا پیښ شو، توجه الى الصلاه، لمونځ ته به مخه کړل. نو دا اضطراري مجاهدات دي الله عز وجل دی امت ته ورکړلې. په دغه مشکلاتو او تکالیفو سره الله عز وجل په جنت کې زموږ ته درجه راپورته کوي. د یو حدیث شریف مضمون واورئ. نبی کریم علیه السلام فرمایي عجیبه معامله ده، اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء صبا. چې کله د الله عز وجل محبت د یو بنده سره شروع سي، نو بیا الله عز وجل مصیبتونه پر مسلط کوي. دا عجیبه معامله ده. مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې به خپلو شاګردانو ته دا حدیث شریف وایي، نو بیا به یو شعر ورته وایي: ما پروری می دشمن و ما می کشی می دوست، ما پروری می دشمن و ما می کشی می دوست، کسی را چون و چرا نرسد در قضای ما. دا الله وایي زما کار دی. دشمنان پالم، غرب اروپا او روس و چین امریکا ته څنګه ژوند ورکړی. ما پروری می دشمن، په دې دنیا کې دشمنان درته پالم، و ما می کشی می دوست، دوست راکشو، زیروم می، ژړوم می، زخمی کوم می، ټپي کوم می، وژنم می. کسی را چون و چرا نرسد در قضای ما. داسې څوک نسته چې زما په فیصلو کې د چون و چرا حق ولري. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل هغه ذات چې څه کوي څوک نشي ورته چې ولې داسې کوي. فعال لما يريد، څه چې د الله عز وجل اراده یې هغه به کېږي، لیکن د بندګانو څه پوښتنه کېږي.
دوی فرشتې الله عز وجل د اسمانو سره ولېږلې دوی فرشتې یوې ته ورسه یو یهودي پر زکندن پروت دی پر زکندن دی د زیتوني د ماهي غوښو کې اواز سوی ده ورسه د دریابه ماهي پورته که ور وړه کور ته په اواز کې ور واچوه خو دا راله راواخیسته بل یې ته ورسه یو مسلمان پر زکندن پروت دی د زیتونو غوړو کې هوا سوې ده د زیتون غوړې په المارۍ کې پراتې دي وربسې چپه دی کې او دا کېږي کله کله تاسې به لیدلي سړی راسي یو شی چپه پروت وي څوک یې هم نه معلومېږي دا کېږي دواړې فرشتې رالې خپل کارونه یې وکړل د دې خوا چې وی روانې وې د اسمانو څخه چې راتلې وی مخ پر اسمانو چې تلې وی د دواړو ملاقات وسو یوې د بلې څه پوښتنه وکړه چې چیرې تللې وې او څه دې کول هغې خپل حال ورته وایي دې خپل حال ورته وایي زه خو لاړم الله عز وجل مکلف کړم د یهودي ماهي ته هوا سوې وه حوض ته مې ور واچوې ابو زه خو لاړم د مسلمان د زیتونو غوړو ته هوا سوې وه په المارۍ کې پراته ور چپه مې کړل اقصید راغله د الله عز وجل په حضور کې خپل سوالونه پېټ چې یا الله زموږ په دې شانو سر نه خلاصېږي دشمن فالم او دوست زیروم دا څنګه معامله ده الله عز وجل ورته وفرمایل چې بس ما معامله داسې ده زه خلکو ته دا ورښیم چې څه زه کوم هغه به ستا سر نه په خلاصېږي څه ورته ویل اني اعلم ما لا تعلمون فرشتو له آدم علیه السلام مو پیدا کوه الله عز وجل ورته وفرمایل اني اعلم ما لا تعلمون زه په هغه څه پوهېږم چې نه پوهېږي الله عز وجل دا اراده کړې وه چې آدم علیه السلام په دنیا ته راځي دلته به انبیاء علیهم الصلاة والسلام 1,40,000 انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دنیا ته راځي صلحا به راځي شهدا به راځي اولیاء الله به راځي تر قیامت پورې به دا نظام شروع فرشتې په دې نه وي خبرې فرشتو منفي خوا رامخته کړل چې یا الله ته انسان ولې پیدا کوي انسان په مځکه کې قتل کوي چور کوي غلا کوي الله عز وجل تاسې منفي خوا نیولې ده ما ته مثبت خوا رامعلومېږي که آدم علیه السلام الله عز وجل نه وی پیدا کړی انسان دنیا ته الله عز وجل نه وی رالیږلی 1,40,000 انبیاء علیهم الصلاة والسلام به چیرې وی بیا چې الله عز وجل ته درخواست وکړي چې یا الله په دې کې څه حکمت دی الله عز وجل ورته وفرمایل چې خبره بله دا ده زموږ معامله د دشمنانو سره یو رقم ده د دوستانو سره بل رقم ده د دشمنانو سره زموږ معامله دا ده کافران هم په دنیا کې نیک اعمال کوي کافران نیک اعمال کوي که نه کوي که څه پر کفر دي نیکۍ هم ډېرې کوي تاسې نه ویني خلکو ته مرستې ورکوي پیسې ورکوي خوراکي شیان ورکوي په دنیا کې اخترې موسسې دي پلانکی دي خیریه ادارې دي یهودان یې چلوي خیریه ادارې دي نصارا یې چلوي کافران هم په دنیا کې نیک عمل کوي خو زه د کافرانو د نیک عمل بدله په آخرت کې نه ورکوم کافر چې هر څونه نیکۍ وکړي زه ټوله بدله پر دې دنیا ورکوم دغه یهودي چې پر زکندن پروت دم ډېرې نیکۍ کړې وې ما یې د ټولې نیکۍ بدل پر دې دنیا ورکړي یوه نیکۍ یې پاته وه هغه چې په زړه کې د مایي د غوښو شوق را پیدا سو د هغه نیکۍ بدل مې دا بوجدا شوق مې ورپوره کړي غوښې مې ور پیدا کړي د مسلمان سره زما معامله دا ده څومره ګناهونه چې ده په دنیا کې کړي دي زه غواړم چې د لې ور ورژوم زه غواړم چې مسلمان ما ته صفا راسي په ګناه لړلې رانسي د مسلمان سره زما معامله بله ده دغه مسلمان چې پر زکندن پروت ټوله ګناهونه په دې مریضۍ کې ما ور معاف کړلې یوه ګناه یې پاته و هغه چې په زړه کې د زیتون د غوړو خواهش پیدا سو دا خواهش یې ما ور ختم کړي دی زیر سو نو هغه چې د هغه ګناه جبیره مې په دغه شی ور وکړل نبي کریم علیه السلام ناست دی چراغ لګېږي هوا راله هوا چې راله چراغ مړ سو نبی کریم علیه السلام وفرمایل انا لله و انا الیه راجعون صحابه عرض وکړي چې یا رسول الله دا څنګه مصیبت دا خو موږ د مرګ په وخت کې وایي چې یو قریب مړ سي انډیوال مړ سي یو دوست د دنیا څخه ولاړ سي نبی کریم علیه السلام وفرمایل کل ما آذى المؤمن فهي مصیبه کل ما آذى المؤمن فهو مصیبه هر هغه شی چې په دنیا کې مؤمن ته تکلیف رسي ایذا رسي په مشقت کې اچي دا مصیبت دی حتی په حدیث شریف کې راځي که چیرې ستاسې یو شی په جیب کې ورکړي دلته لا چخ که هلته لا چخ نه سړی پریشانه سي په دغه عمل سره لا د انسان ګناه ویریږي دا خو مجاهدات دي چې په حکمتو یې موږ نه پوهېږو په مصلحتو یې موږ زموږ کمی دي یو نفر دی یو ماشوم یې ځان ته کښېنولی یا د مکتب په اصطلاح یا د مدرسې په اصطلاح ماشوم دی هغه سپارانه دی ویلې د سرپمیر شروع کړی دي دا ماضي دی دا مضارع دی دا اسم فاعل دی دا ضربه دی دا ضربه دی هغه په څه پوهېږي لیکن یو څو عمر بعد بیا چې دی سرپیبایي سرپمیر ته ورسېد بیا دی پوښتي چې ضربت څه مطلب ضربو څه مطلب یضربو څه مطلب یو ماشوم په دریم سم کې د مکتب دی تا کیمیا او فزیک او دغه رقم جغرافیه ور شروع کړی دی دا داسې دا دانې وي هغه په څه پوهېږي لیکن یو وخت هغه ماشوم چې راغټ شي 12 او 14 ته چې ولاړ شي بیا پار څه سر خلاص همدغه وجه ده چې نن زموږ سر نه خلاصېږي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب هلته چې معامله راسي
هلته بیا صابرینو ته الله عز وجل اجرونه د هغوی بې له حساب او کتاب ورکوي. علماو لیکلي دي د دې ښکاره او څرګنده مثال داسې دی د یو ماشوم لاسونه خیرن دي، پښې یې خیرنې دي، مخ یې خیرن دي، دوړو ګرځولې دي، مور یې راولاړه سي په یو تشو لګن کې ښه تودې اوبه ورته کښېږدي، دی یې راولي په دا تودو اوبو کې کښېني نو صابون راواخلې. صابون مو لیدلي سترګو ته چې ولې کوچنیوالی حالت مو په یاد دي څونه زور غواړي. شامپو یې پر سر ور واچي، سترګو ته ور ولوېږي لاسو ته، دا کوچنی چغاري او بغاري وي. د دې کوچني فکر وایي په دغه حالت کې دا دی چې دی وایي په دنیا کې تر ټولو لوی دښمن زما د مور ده. ولې زما سره د دښمني چمکي؟ زه اوبو ته اچولی یم، ترخه شامپو پر مخ راتوي، پر خولو پر سترګو یې راتوي، لاسونه راموږي په اوبو کې، اوبه مسلسل را باندې چې د دې ماشوم فکر داسې زما تر ټولو لوی دښمن دا مور ده. لیکن آهسته آهسته رب طرف ته چې دا کله بیا بلوغ ته رسېږي، بیا ځوانېږي، هلته دا خپل صحت ته ګوري چې زه مور څنګه په نظافت او صفایي رالوی کړم. دلته پوسي چې زما تر ټولو لویه مشفقه مور به بل څوک نه ده. سهار وختي مو دا ماشومان لیدلي نه مکتب ته ځي نه مدرسې ته ځي، یو د خدای پروي نه ځي، هر یو په لسي لسي ځي، چې درسونه لا تر مطلبه شول بیا به نو څه نړ باره وایي ولې رشوت خوري، اوس له په لسي ځي. فکر مو کړی چې لسی ورنه کې، پنجی ورنه کې، پوپک ورنه کې نه ځي، خو د اوس په رشوته مختص وي. بیا چې لویان سي وایي ولې رشوت خوري. نو دا ماشوم چې کله مور پلار مکتب یا مدرسې ته استوي، په زاریو ننواتو اوښکې تویي، زموږ کاري صاحب ته راسي، په سبقي کې ناسي، بغاري وي، بېرته یې راکښته کړي. دا ماشوم دا فکر کوي دا 4 ساعته چې زه په دې مدرسه او مکتب کې ناست یم، دا خپل درسونه وایم، دی وایي دا د دنیا تر ټولو لویه بندیخانه زما ده. لیکن کله چې خپل کمال ته رسېږي، اوج ته رسېږي، یو شی لاس ته راوړي، هلته پوه چې زما تر ټولو لوی مشفق مهربانو خو مور پلار و چې په ما یې تعلیم وکړي، بې سواده یې نه کړم. همدغه مثال د دې مشکلاتو او تکالیفو دی چې زموږ سره نه خلاصېږي. صحیح ده، زور غواړي، مشکلات دي زور غواړي، لیکن کله چې هلته معامله رښتیا شي، هلته موږ پوه سو چې اوهو زموږ مقام خو ډېر ښه و، دا ولې دونه لوړ دی؟ وایي دا په هغه مشکل باندې الله عز وجل ته پورته کړی دی، په هغه مصیبت باندې الله عز وجل ته پورته کړی. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، ډېر شان به داسې وي چې تاسې به یې ناخوښه بولئ، تاسې به د ځان دپاره په خیر نه بولئ، الله عز وجل به ستاسې دپاره په خیر وي. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ډېر ځایونه به کوزدې خوښوئ، ودونه به خوښوئ، استازۍ به خوښوئ، وظیفې به خوښوئ، لیکن هغه به ستا دپاره خیر نه وي، الله عز وجل به خیر په هغه نه هغه به ستا دپاره شر. نو دا مشکلات راځي. خبرې من تر څه درته کول، زما د خبرو مطلب دا دی چې د مشکلاتو د حل دپاره 5 شیان الله عز وجل موږ ته راکړي دي. یو شی الله عز وجل چې راکړی دی صبر، صبر، زغم، زغم. دوم شی چې الله عز وجل راکړی دی په ظاهري امورو کې هغه لمونځ دی. لمونځ مه پرېږدئ، لمونځ به نه پرېږدو، لمونځ مهم شی. سنت طریقه ده. ظاهري اسباب اختیارول په دې کې یوه ګټه دا ده چې انسان د شهرت خلاصېږي. یو سړی که په دنیا کې ظاهري اسباب پرېږدي، اوس په موږ کې یو سړی پیدا شي د دنیا مرضو ولید وایي نه ګولي خورم نه شربت خورم، یو څو عمر بعد خلکو مشوره کړي چې دا هغه سړی دی چې د دنیا مرضونه یې په بدن کې دي، نه ګولي خوري، نه شربت خوري، نه دم کوي، نه تعویض کوي، هېڅ شی نه کوي، وایي په دې کې سړی مشوره کېږي. لیکن چا چې په دنیا کې ظاهري اسباب اختیارول، په دې کې بیا شهرت نشته. تبه یې سي ولاړ شي ډاکټر ته، پر سر یې درد شي ولاړ شي ډاکټر ته، شهرت هم په دې کې ده. او په عین حال کې که اسباب چا اختیارول، عاجزي هم پکښې ده. یو سړی خوراک کوي، چیښک کوي، په عبادت کې کمزوري دي، همیش الله پاک ته زارۍ کوي چې یا الله زه یو ټمبل بنده یم، زه یو ګناهکاره بنده یم، دونه نعمتونه چې دې ما ته راکړي دي، وسایل دې راکړي دي، ښځې دې راکړي ده، کور دې راکړي دي، خوراک او چیښک دې راکړي دي، هر څه دې راکړي دي، بیا هم زه ټمبلي کوم، ستا عبادت نه کوم. دا سړی همیش ځان کښته کښته بولي، همیش ځان ګناهکار او خطاکاره بولي. لیکن یو هغه سړی دی چې نه خوراک کوي، نه چیښک کوي، نه دوا کوي، هغه پر دې خپل عمل باندې تکیه چې یا الله اوس نو که هغه ته یو شی ورکړم الله پاک په خپل فضل سره، دی به دا کوم زما کمال دی، زه خو د متوکلینو څخه یم، زه خو دا خلکو څنګه چې پر الله مې توکل او تکیه کینه کې ور بیا خفه کېږي، بیا شکایت کوي. نو ظاهري اسباب اختیارول عین د سنت طریقې سره موافقت دی. نبی کریم علیه السلام به همیش صحابو ته د صبر وصیت کوي، د لمانځه وصیت به کوي، لیکن خبره د دم و تعویض را ده. نبی کریم علیه السلام ته صحابه را عرض وکړي چې یا رسول الله ته موږ ته بار بار وایې چې تقدیر دی، قسمت دی، هر څه لیکل سوي دي، ټاکل سوي دي، هر څه سوي دي، فما هذه الرقا والتمایم، دغه دمونه چې کېږي، دا دواوې چې کوو، دا دمونو چې کوو، دا څاښتونه چې څښو، د دې بیا څه علاج؟ نو چې هر څه په قسمت کې لیکل سوي دي، هر څه ټاکل سوي دي، بیا دمونه ولې کوو؟ بیا ډاکټرانو ته ولیځو، کراچي و پاکستان ته ولیځو، انډیا و هندوستان ته ولیځو، د دې بیا چله. نبي کریم علیه السلام